سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ ستاسې د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو په دې پوه شو چې په څه ډول باندې کولی شو یو موبایل کې ایگزیکټ سیستم انسټال کړو. همداراز غواړو زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو یو ډیټابیس په موبایل کې پرانیزو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره کروم برخې ته راځو او په پلټن ځای کې څنګه چې لاندې لیکل شوی د exact.orphone.com لیکو. وروسته د داسې ویبپاڼې سره مخامخ کیږو چې ډاونلوډ ناو برخه باندې کلیک کوو او بیا کولی شو چې د پلی سټور او اپ سټور څخه ایگزیکټ سیستم ډاونلوډ کړو. له دې هم اسانه لاره دا ده چې اپ سټور ته راشو او په پلټن ځای کې ایگزیکټ سیستم په دغه ډول ولیکو. د ایگزیکټ سیستم له پلټلو او موندلو وروسته په دغه سیستم کلیک کوو او سیستم پرانیزو. وروسته په دغه برخه کې په ډاونلوډ کلیک کوو. کله چې ایگزیکټ سیستم ډاونلوډ پای ته ورسېدو کولی شو له دغه ځایه پر اوپن کلیک وکړو او سیستم خلاص کړو. د دې ترڅنګ کولی شو چې د اپ سټور پاڼه بنده کړو او په دغه برخه کې په ایگزیکټ سیستم کلیک وکړو. کله چې ایگزیکټ سیستم پرانیستل شو کولی شو په لومړۍ پاڼه کې له دغه ځایه ژبه بدله کړو چې موږ پښتو ژبه ټاکو. کله چې ژبه مو وټاکله په دغه برخه کې په جمع علامه باندې کلیک کوو ترڅو یو نوی ډیټابیس رامنځته کړو. او کله چې بله پاڼه کې دغه فورم زموږ مخې ته راغی په لومړي سر کې د کمپنۍ نوم، په دومه برخه کې پته، وروسته برېښنالیک او موبایل شمیره لیکو او په پای کې په راتلونکي باندې کلیک کوو. کله چې دومه پاڼه پرانیستل شوه کولی شو چې اسعار وټاکو. د یادونې وړ ده چې سیستم 3 ډوله اسعار افغانۍ، ډالر او کلدارې له وړاندې ټاکلي دي. خو بیا هم که موږ غواړو چې نوې کرنسي ور ډیره کړو په دغه برخه کې په نوي باندې کلیک کوو چې وروسته به له داسې ویبپاڼې سره مخامخ شو. په لومړي ځای کې د نوي اسعار نوم لیکو، په دومه برخه کې د دغه کرنسۍ محلي نوم لیکو او وروسته د لومړي او دوهم نرخ په ځایونو کې د یوې ایرو نرخ په افغانۍ او د یوې ایرو نرخ په ډالرو باندې هم ورلیکو او پای کې په خوندي باندې کلیک کوو چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو یو نوی اسعار هم په سیستم کې ورډیر کړو. چې له دغه چارې وروسته یو ځل بیا په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو او وسمهال د درېیمې یا خزانې پاڼې خلاصېدلو سره کولی شو چې د خپلې خزانې پیسې وټاکو چې سیستم په اتوماتیکه ډول باندې 1,00,000 افغانۍ او 10,000 ډالر ټاکلي دي چې موږ کولی شو په دغه شمیرو کې په خپله خوښه بدلون راوړو او په پای کې یو ځل بیا په راتلونکي باندې کلیک کوو چې د وروستۍ یا څلورمې پاڼې پرانیستلو سره موږ د ډیټابیس نوم په اتوماتیکه ډول باندې په دغه ځای کې وینو. خو اړتیا ده چې لاندې د مدیر یا اډمین نوم، پټ نوم او د پټ نوم تاییدول هم ولیکو. د یادونې وړ ده چې د پاسپورت یا پټ نوم د لیدلو لپاره تاسو کولی شئ د سترګې په علامه باندې کلیک وکړئ ترڅو لا ډاډمن شئ او پاسورډ مو هیر نه کړئ چې په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې موږ وتوانیدو چې د ځان لپاره یو ډیټابیس هم په موبایل کې رامنځته کړو. او وسمهال د خپل ډیټابیس د پرانیستلو لپاره اړتیا ده چې د ډیټابیس پټ نوم ولیکو او کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو او عمومي پاڼه ښکاره شوه نو کولی شو چې په دغه برخه کې پر آنلاین کلیک وکړو او وروسته د خپل آنلاین پروفایل جوړولو لپاره په دومه برخه جوړولو باندې کلیک وکړو چې یو ځل بیا به د داسې یو فورم سره مخامخ شو چې په لومړي برخه کې د کس نوم، په دومه برخه کې شمیره، په درېیمه برخه کې برېښنالیک یا ایمیل او په څلورمه برخه کې پټ نوم لیکو او وروسته په جوړولو باندې کلیک کوو چې د دې چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو چې خپل آنلاین پروفایل هم جوړ کړو. اوس مهال یو ځل بیا عمومي پاڼې ته راګرځو او کله چې پر لیکه باندې مو کلیک وکړ او پروفایل برخه پرانیستل شوه باید لومړی خپل د پروفایل ټول برخې پوره کړو او بیا په بیک اپونو باندې کلیک وکړو. کله چې د بیک اپونو په برخه باندې مو کلیک وکړ بیا به له داسې یوې پاڼې سره مخامخ شو او په بیک اپ پورته کولو باندې به کلیک وکړو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل لومړنی بیک اپ هم واخلو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز د دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.